نو چې زه به یې کوم خو یو نور یم کوم زه څومره وخت مخکې چې دا د هجرت په زمانه کې وم چا رانه پوښتنه وکړه وایي اول شارح د بخاري څوک ده اول شارح د بخاري هم افغانۍ ده علما وایي مالکیان وایي مالکیانو ته موږ احترام لرو موږ ډېره وسیع فکر لرو امام مالک رحمه الله د مذهب علما وایي اول شارح د بخاري هغه ابن سوده ورته وایي مالکي ده خو راځئ څېړنه به وکړئ څه پروا نه کوي تحقیق به درېیمې ته پرېږدو دی دې مو کې موږ به هم تحقیق وکړو اول شارح د بخاري څوک ده افغانان دي څوک په افغانانو کې هغه معالم السنن د امام بخاري اولینی شرح په بخاري دغه ده اعلام السنن خو بیا په ابو داود د امام خطابي البستی دغه سړی په هلمند لشکرګاه کې د دریا دا مشهور د هلمند رود هری رود د قلعه بست سره نږدې دلته و یو رباط و هغه زمانه کې یو رباط یعنی سنگر پوسته وه د دې پوستې سره نږدې د ده قبر ده اولینی شارح یو عالم دنیا کې تیر سوی امام عجلونی الجراحي الشافعي ډېر ښه عالم تیر سوی مشهور کتاب علماو ته معلوم ده کشف الخفا ورته وایي دغه هغه حدیثو باندې چې احادیث نه دي مشهور علی السنه دي دغه کتاب د جوړ کړی د یو کتاب جوړ کړی دی انشاءالله د کتاب نوم یې دمانه ویرسو د امام بخاري په مناقبو کې د یو جلد ده دغه کتاب کې لیکي اولینی شارح د بخاري هغه هم افغانی ده څومره لوی افتخارات موږ الحمدلله لرو درلودل مو